شي لپاره جوړې شوي مشترک خو یوازې قیمت یې تغیر کړی نو مشترک خو یوازې چې تغیر کړی قیمت یې تغیر کړی د لکه شاګردانو لپاره مثلا ټول یو قسم شاګردان یو نمونه یا یوازې مضامین یې تغیر کړي ریاضي ځان ته فزیک ځان بل شاګرد یا مثلا تاسو په دکان کې کار کوئ یا شای ټول یو شای دی فرض مثال کیبورډ او ماوس او مانیټر هر شی ټول یو وي هغې قیمتونه څنګه وي بدل وي لکه موږ تاسې دکان یې مثال ورته وګورم زه لیکم هسې نیم دا اوس موږ ورکړو آیټم انډرسکور نیم دلته لیکم هسې پرایس یا قیمت آیټم یې مثلا ما سره کمپیوټر ده ماوس ده کیبورډ ده پرنټر ده مانیټر ده کمپیوټر قیمت مثلا دې کمپنۍ 40,000 ماوس 500 کیبورډ 200 پرنټر 5,200 مانیټر 2,400 دا اوس مثلا ما سره د یوې کمپنۍ شی سولو راځم سینریو ته دې ځای کې ورته نسي اډ کله دا اډ کړم سینریو ته یو نوم ورکړم مثلا دا کمپنۍ چې په نوم ده ایچ پي کمپنۍ اوکې که بیا قیمتونه یې همدا قیمتونه ده بله کمپنۍ ده مثلا د چا په نوم باندې راسره بلې کمپنۍ شی ډیل کمپنۍ اوکې خو په دې کمپنۍ کې مثلا د کمپیوټر قیمت 100 روپۍ ده 10,000 صحیح ده او د ماوس قیمت 100 روپۍ ده 200 د کیبورډ قیمت مثلا 210 روپۍ ده د پرنټر قیمت پر مثال 2010 روپۍ ده او د مانیټر قیمت مثلا 1200 روپۍ ده اوکې یو بله کمپنۍ مثلا ما سره توشیبا اوکې دې کې مثلا د کمپیوټر قیمت 100 روپۍ ده 50,000 د ماوس قیمت 100 روپۍ ده مثلا 560 یا 550 د کیبورډ قیمت مثلا 100 روپۍ ده 610 او د پرنټر قیمت څومره ده 3,500 صحیح ده د مانیټر قیمت مثلا څومره ده د دې قیمت پر مثال 9,800 اوکې اوس تاسو ته یو مشتری راشي درته وایي مثلا زه کمپیوټر ماوس کیبورډ پرنټر او مانیټر دا اخلم خو د کومې کمپنۍ والا اخلم ایچ پي کمپنۍ دې مثلا څو د شو باندې کلیک وکړئ ایچ پي ورته شو کې پروتیس مثلا همدغه شیان اخلم خو د کومې کمپنۍ اخلم ډیل کلیک وکړئ دا وګوره همدغه شیان به د ډیل وي ولیکن یوازې به څه فرق راشي قیمتونو کې یا توشیبا ده مثلا کلیک وکړه دا وګوره هماغه توشیبا کمپنۍ د خو یوازې قیمتونه څنګه شول بدل شول هر یو تاسو کولی شئ ځان ته ورته شو کړئ که د کومه کمپنۍ شی درنه وغواړي دا یو ځان ځاني قیمتونه درته شو کولی شئ هغه به یو ځای لیکل شوي وي یوازې به کمپنۍ ته صحیح ده بل تاسو کولی دلته راشئ ډیلیټ یې کړئ مثلا د یوې کمپنۍ شی درته ختم شو لکه توشیبا ډیلیټ باندې کلیک وکړئ کمپنۍ څنګه شوله ختمه ایډیټ کې تاسو تغیر راوستلی شئ مثلا ډیلیټ کمپنۍ چې ده دا وګورئ کمپیوټر پر مثال په 10,000 نه د لږ کم او زیاتې کولی شئ کم او زیاتې کوي صحیح شوه مرج یو ځای کولو ته ورکېږي که چېرته مثلا دغه شیان تاسو په بل هغه کې لیکلي وي بل شیټ کې لکه پر مثال دا ټول انتخابوم راځم یو بل هغه کې لیکم شیټ کې په دې ځای کې مې ولیکل دلته مې سینریو جوړوم دا یې چا په نوم باندې جوړی مثلا دا یې کمپار کمپنۍ ده صحیح ده په دې کمپنۍ کې مثلا د کمپیوټر قیمت 100 روپۍ ده دومره د ماوس قیمت دومره د کیبورډ قیمت مثلا دومره د پرنټر قیمت پر مثال څو ده دومره ده او د مانیټر قیمت مثلا دومره اوکې بیا کلوز اوس دا په شیټ 1 کې ټول کې ده ته غواړې چې دې سره یو ځای کې راشي ورته وایاست مثلا سینریو بیا دلته ورته وایاست مرج کومه یوه وه شیټ 2 کې وه اوکې داسې کله دې اوکې کړلو دا وګوره هغه کمپنۍ دلته راوړه دلته کلیک وکړه دلته یې درته شو کوي دا وګوره پرایس هر څه درته شو کوي صحیح ده که ډیل غواړې دا وګوره کلیک وکړه ډیل کمپنۍ شو او که چېرته مثلا دا غواړې کلیک وکړو دا به شو که کمپیک غواړې کلیک وکړه دا کمپیک صحیح نه شوه که غواړې دا ډیلیټ کې مثلا کولی دې ځای باندې ډیلیټ باندې کلیک وکړې ډیلیټ کړې که ایچ پي غواړې دا وګوره دا د ایچ پي او که دا غواړې دا هغه بره آیټم ونیم سي دا د بلې هغه د کمپنۍ دي صحیح ده بل تاسو کولی شئ دلته راشئ دې ځای کې سمري خلاصه لیکل شوي چې کلیک وکړئ دا وګوره سمري غواړم دا یې خلاصه شوله ټول به انتخاب کړئ دې ځای نه داسې رابسئ چېرته هوم ته په هوم کې دا سنټر ته کوئ صحیح شوه دلته پر مثال ورکوئ دا وګوره دې خوا تاسو ورکوئ پر مثال آیټم او پرایس تیار معلوم ده اوس په ډیل کمپنۍ ده که نه ده بخښئ څو کمپنۍ دلته موږ سره 2 کمپنۍ دا شی نه کې راځي لکه دا قطار عسکر ویلي ده دا ختم کړي بیخي دلته وګورئ ډیل کمپنۍ ایچ پي کمپنۍ دی موږ سره کمپیوټر په 100 روپۍ ده 40,000 ماوس په 100 روپۍ ده 500 کیبورډ په دومره ده پرنټر په دومره دی مې خپلې آیټم هم لیکلی دا بل یې چېرته لیکلی دی پرایس هم لیکلی دی صحیح ده مثلا ډیل کمپنۍ کې
کمپیوټر په دومره روپۍ ده، ماوس په دومره روپۍ ده، کیبورډ په دومره روپۍ ده، اپریټر دومره، کیبورډ مانیټر دومره. که چېرته نورې کمپنۍ بس نور هم ټول درته شو کوي. د دې ځای نه کولی شي هایډ کړي یا شو کړي، د دې ځای نه کولی شي مطلب دا هایډ کړي یا شو کړي. صحیح ده. بل در سره که چېرته مثلا دا وګوره دا زه به ګرځي د یو شاګردانو مثال ورکړم. مارکس دی مثلا عمر دی، زاهد، علي، خان، جاوید. هر مثال دا دومره مارک ولیدي. دا یې په کوم مضمون کې ولیدي. دلته راشئ هغه سینریو ورته جوړه کړه. مثلا دا سینریو سره نوم او کومه دا یې په کوم مضمون کې ولیدي؟ میت یا په ریاضي کې. یو بل مضمون مثلا کوم بل چیز کې ولیدي، پر مثال کمپیوټر کې. کمپیوټر کې مثلا عمر څو نمبرې ولیدي؟ اویا. زاهد څو نمبرې ولیدي؟ شپږ. دې مثلا 40 او دې خان مثلا څو ولیدي؟ 1. دا وګورئ جاوید څو ولیدي؟ مثلا 48. اوکې که اوس د کوم مضمون والا ګورئ، مثلا د کمپیوټر والا شو دا وګوره ډایرکټ هماغه نومونه به هماغه وي، نمرې به بدلې شي. یا په میت په ریاضي کې څومره ولیدي کلیک وکړه دا وګوره. خبر دلته ایډیټ کې د ګوره که چېرته پریوینټ چینج ټیک مارک ولګوم دا معنی چې په دې کې بیا تغیر نه راځي، په دې سینریو کې به چا وي تغیر به نه راځي. او که دا انتخاب کوم راسم مرګ ته دا د هایډ بس معنی پټه به وي. صحیح ده. او که یو بله سینریو مثلا زه جوړه کړم د چیز په نوم باندې پر مثال اسلام لیک اوکې مې کړم دا سینریو ده، خو دا د اسلامي ته دواړه ټیک مارکونه کوم دا معنی تغیرات انتراضي او پټه دې نه وي. اوکې که بیا اوکې که بس تاسو راشئ دلته هوم ته هوم کې دا شیټ ورته لاک کړئ. روټیټ ته راځم، شیټ ته یو پاسورډ ورکوم عمر شیټ خو مې لاک کړله. که چېرته اوس تاسو دلته راشئ ډیټا ته سینریو ته راشئ دا وګوره هغه یوه خو بیخي پټه ده ځکه هلته مې هایډ ټیک مارک لګولی وه. او دا میت چې دی وګوره په دې کې هېڅ تغیر نه راځي ځکه پریوینټ چینج مې لګولی وو. او که اسلامیات چې هغه بیا دواړه څنګه وو لرې وو، زه کولی شم مکمل ډول مې تغیر کړي راولم. صحیح ده. اوس ګورئ بله یو هم درته ځان راښکاره کړي. صحیح ده. دا مو ګوره راښکاره شو کمپیوټر او ټولو کې وګورئ دواړو کې تغیرات هم راځي. صحیح ده. بل ګولسیک د ګولسیک دې ته ویل کېږي که چېرته مثلا تاسو سره آیټم وي یا قیمتونو کې تغیر راولئ. لکه زه وایم چې ما سره یو آیټم ده، مثلا دا یې پرایس ده، دومره یې کوانټي ده، دومره شی ده ټوټل ده. آیټم مثلا ما سره کمپیوټر ده، ماوس ده، کیبورډ ده. پرایس پر مثال 10,000 دی، 400، 500 دا 10 دانې مثلا. کله چې تاسو د دې ټوټل معلوموئ مسایل به ولیکئ دا پرایس نه ده B2 دا خانه به ضرب کړي د چا سره؟ کوانټیټي سره. دا یې قیمت غواړئ دا یې لاندې اپلای کوئ، دا به ټول انتخاب کړي، بیا به چې وهئ کنټرول ډي وګورئ دې باندې مو اپلای شي. مثلا 400 دی که نه دی، څو روپۍ قیمت 2 دانې دي 60 دانې. اوس مثلا دا 2 دانې در سره 10 دانې دي. تا ته یو څوک ووایي چې ما سره 10 دانې کمپیوټر نه دی، کمپیوټر مثلا په 10,000 روپۍ باندې خرڅ کړمه، څو روپۍ راته جوړېږي؟ 3 لکه. خو زه غواړم چې مثلا 4.5 لکه روپۍ جوړې کړمه، نو باید یو کمپیوټر په څو روپۍ باندې خرڅ کړم. نو رابه شي ګول سیک ته اول سیټ ویډیو کومه ویډیو بدلوي؟ دا څو روپۍ جوړول غواړي؟ 4,50,000. صحیح ده. اوس تاسو فکر وکړئ 3 لکه روپۍ دې اوس چې دا 4 لکه ته بدلوم کوم شي کې باید تغیر راشي؟ پرایس کې کوانټي خو هماغه کوانټي ده. صحیح ده. اوکې که دا وګوره درته وایي ته باید یو کمپیوټر څو روپۍ باندې خرڅ کړې؟ 500. یا تاسو څوک وایي چې ما سره 60 دانې موسونه دي، دا نه په 400 خرڅ کړم څو روپۍ جوړېږي؟ 8,000. خو زه غواړم 14,000 روپۍ جوړې کړم، نو څو روپۍ باندې یو موس خرڅوم؟ دې کې به اول دا خانه انتخاب کړئ، بیا راځم ورته وایم چې ټو ویډیو مطلب څو ته یې چینج کول غواړم؟ 14 سره. صحیح ده. بای چینجینګ سیل مطلب کوم شي باید تغیر راشي؟ پرایس کې. اوکې که دا وګوره بیا اوکې که درته وایي چې یو کمپیوټر به یو موس د باید 100 روپۍ باندې خرڅ کړې، 200 روپۍ بیا به 100 روپۍ جوړ کړې 14,000. همدغسې تر اخره. بل ډیټا ټیبل ده. ډیټا ټیبل کې مثلا تاسو غواړئ د ورځې د میاشتې دا روپۍ معلومه کړئ. لکه دلته لیکم مثلا نیم، مثلا دا د ورځې تنخواه شوه، دا د میاشتې تنخواه شوه، دا کومه تنخواه شوه؟ کال تنخواه. یوه خانه به بره خالي پرېږدئ،
نمونه به ورکړي مثلا عمر ده، زاهد، خان، علي، جان. د ورځې تنخواه مثلا دې ته 400 دي، 500، 200 مثلا 300، 400، 500. صحیح ده؟ اوس میاشت څو ورځې ده؟ دېرش. او کال څو ورځې ده؟ 15. دې کې به یا د یوې ورځې معلوموم یا به د ډېرو ورځو کې معلوموم. مثلا یوه ورځ یا 2 ورځې ورکوم. دا خانه خو وینې که نه وینې؟ په دې کې به 2 خانې سره ضرب کړي، ستاسو ته معلومېږي مثلا د دا او دا خانې سره کې ضربوم. د دې په خاطر چې مطلب دا راته معلوم وي دلته مې یو کې لیکم، دلته مې یو کې لیکم لاندې، ځکه چې یو خو کوم عدد کې ضرب شي هماغه معنا کوم تاثیر په ضرب کې نه چې په عدد باندې، ځکه دا خنثی ده پسې هغه کې. صحیح ده؟ نو زه دلته لیکم چې مساوي دا خانه ضرب څه شی دا خانه، دا یو مې ځکه ولیکه چې دا خانې راته معلومې، نور کوم مطلب مې نه دی. صحیح ده؟ انټر که تاسو نه کې ولیکلو کومه خبره نه ده. دا مې ټول انتخاب کړلو، راځم چېرته ډیټا ته، ډیټا ټیبل ته سره دلته لیکلي دي چې رو انپوټ سیل کوم سیل کې مثلا کوم سیل دې سره ضرب کړي دي. په اول سیل به دا انتخاب کې، په اوله خانه کې، په دویمه خانه کې به دا دویم یو سیل انتخاب کې، بیا به یې اوکې کې. کله چې اوکې کړلو اوس یې وګوره د ورځې که دومره شي، د میاشتې به دومره وي، د کال به دومره وي، او د 2 ورځو به څومره وي دومره. بیا مثلا د دې 500 د ورځې د میاشتې دومره دی، او د کال یې څومره دی دومره. صحیح ده؟ او دلته راځم په دې ځای کې زه ورته وایم چې فرض مثال 10 ورځو کې وکړي، 10 ورته ولیکه، 10 ورځو جاري یو دومره روپۍ کېږي، 60 ورځو کې دومره روپۍ کېږي، 15 ورځو مثلا نه. او ګورم وګورئ دا 2000 د میاشتې کې 6,000 دومره دا 2500 د نیمایي پوه نه شو. بل ګروپ ده، که چېرته غواړئ کوم عددونه ګروپ کې مثلا دا عددونه ما ولیکل دې ځای کې جمع کوم، الټ مساوي ونیسئ، دې ځای کې درېږم الټ مساوي یا انټر. اوس غواړم دې نه ګروپ جوړ کړم، راځم دلته باندې کلیک کوم، ګروپ رو یا کالم اوکې که دا وګوره وبخښئ عددونه مې انتخاب کړي نه وو، عددونه به انتخاب کړي را به سي ورته به سي ګروپ د رو په شکل باندې اوکې که دا وګورم ګروپ ترېنه جوړ شي، کولای شي دا دې نه پټ کړي یا ښکاره کړي. صحیح ده؟ کولای شي بېرته عام ګروپ کې دلته کولای شي راشي ورته کلیک کړي عام ګروپ. که د کالم په شکل یې ګروپ کې دا انتخاب کړه، ګروپ یې که کوم شکل باندې کالم دا به کالم شکل ده وګوره. صحیح ده؟ بېرته عام ګروپ کې را به شي دلته عام ګروپ کړه، کوم شکل ده کالم. بل آوټلاین ده، آوټلاین دې ته ویل کېږي مثلا دلته دې ما عددونه جمع کړل، لاندې نور عددونه لیکم په دې ځای کې دا هم جمع کوم. صحیح ده؟ دلته جمع کوم الټ مساوي د انټر، ټول مې جمع کړل. اوس غواړم دې نه آوټلاین جوړ کړم، په آوټلاین کې بیا نور ټول پټېږي، یوازې مجموعه پاتې کېږي. دلته کلیک وکړه آوټلاین دا وګوره، دې باندې کلیک وکړه، نور به ټول پټ شي، یوازې به څه پاتې شي مجموعه. که ته غواړې چې معلوم کړي دا کوم عددونه مجموعه ده، کلیک وکړه دا وګوره دا کوم عددونه مجموعه ده، کلیک دا وګوره ټوله به شي. که غواړې بېرته پټ کړي دې ځای نه کولای شي پټ هم کړي. صحیح ده؟ بېرته صفا کړئ دا آوټلاین، کولای شي دې ځای نه راشي ورته کلیر آوټلاین بېرته صفا شوه، یا آوټلاین ځینې جوړوم مثلا دا وګوره آوټلاین ځینې جوړ. که ته غواړې دا مجموعه ته د کوم سټایل ورکړې، کولای شي دلته راشي ورته انتخاب کړي اټومیټیکلی اپلای سټایل، اپلای دا وګوره دا مجموعه به څنګه وي بولډ به داسې به هغه به غټ وي. صحیح ده؟ یا مثلا دلته اوس کوم سر کې غواړې دا ایرونه د لاندې طرف ته دي، کولای شي دلته راشي دې ځای باندې کلیک وکړئ، ورته یاست مثلا سمري رو بلو ډیټا دا به لرې کړي، اوکې به یې دا وګوره اوس کوم طرف ته شو، بره خواته شو، وینئ د لاندې روښانه څېر غونډې ځي. او که چېرته لاندې غواړې مثلا دې وي نو بیا راشي دلته وګوره دې ځای باندې کلیک وکړه، شو بلو اوکې که ده. که دې دا چېرته یې رو په شکل باندې ګروپ کړي وي، مثلا آوټلاین د یې رو په شکل باندې ګروپ کړي دي، آوټلاین کوم شکل باندې بخښئ ګروپ یې که په کوم شکل باندې ګروپ کړئ دا ټول انتخاب کړئ، دلته خو راشي آوټلاین دلته تاسې ګروپ کوم شکل باندې یې رو په شکل کالم اوکې دا کوم طرف ته دا منفي نه شوه ښي طرف ته ده، دلته راشي دا ورته لرې که سمري کالم ټو رایټ دا لرې که اوکې که دا ګوره کوم طرف ته وواړئ چپ طرف ته دې خوا نه به وټېږي داسې دلته کولای دې بل طرف ته وواړئ. صحیح ده؟ بل څه دې ته سب ټوټل وایي کېږي، سب ټوټل چې دا په ګروپونو باندې ترسره کېږي، یعنې یو شی چې همجنس ورسره یو شان وي هغو باندې اپلای کېږي. لکه فرض مثال تاسو وظیفې لیکئ یا
یا نیم به ولیکو بل پروګرام ولیکو بل مثلا پیس اوس ګور پروګرامونه ورکوم په دې مثال دا ورک پروګرام دی دا مثلا ایکسل دی صحیح ده دا په دې مثال داس څومره غوښه د پیسې ده دا مې ټول ولیکل راځم چېرته دا انتخابوم بیا راځم ورته وایم چې ډیټا په ډیټا کې سب ټوټل کله دې باندې کلیک وکړئ اول خو درته وایي چې اټ چینج ان مطلب څه باندې ګروپ سیف کو پروګرام باندې صحیح ده او سم کراته نه جمع کې چرته جمع کا فیس اوکې دا ورجاري وزن باندې پس ته جمع کې مثلا ټوټل دی ورک څومره روپۍ دی دومره دی ایکسل څومره روپۍ دی دومره ګرین ټوټل دی ډا څومره روپۍ دی دومره ګرین ټوټل دا باندې عمومي ټول څومره پیسې دي دومره صحیح ده کولای شئ معلوم کړئ د اکاونټ ته انتخاب کړئ مثلا څو شاګردان دي اکاونټ انتخاب کوو کې کا ورډ کې دومره شاګردان دي په ایکسل کې دومره دي او په ډیسک هغه کې داس پروګرام کې صحیح ده یا کولای شئ دلته راشئ مثلا ورته وایئ دا میکسیمم یې راته وباسئ اوکې که دا وګورئ ټوله لوړه تنخوا دومره ده په ورډ کې ایکسل کې دومره ده او ډاس کې دومره که جمع کوئ درته وګوره کولای شئ جمع یې کړئ جمع خو شول تا ته څوک وایي دا جمع دې وي او راته اکاونټ دې کې که زه دا اکاونټ ولګوم بیا خو جمع څنګه شوله ته غواړې مطلب دا دې نه ختمېږي د لاندې راسې ریپلیس کرنټ سب ټوټل دا به لرې کې بیا ورته وایي دلته جمع هم کوو کې که اکاونټ هم شول 6 نفره دي او ټول یې څومره پیس ده دومره ایکسل کې ما سره ټول دومره نفر هغه دې دومره یې پیس ده او څو نفر دي راسره څلور ډاس کې دومره یې پیس ده 1 نفر دي راسره ټول څو نفر دي راسره 11 نفره دي ته وایې مثلا دا د میکس اوسط یې راته وباسي اوکې که دا وګوره اوسط هم درته ترې وباسي دومره یې اوسط ده دومره یې مجموعه ده او دومره نفره دي که دا دومره اوسط دومره مجموعه او دومره نفره صحیح ده که یو غواړئ مثلا نه کولای سب ټوټل ته راشي دا ټیک مارک ولګوئ بیا ورته مثلا یوازې راته جمع خدای لاندې ټیک مارک ولګوئ اوکې که دا وګوره ته وایي د هر یو بېله بېله صفحه کې چاپ سي کولای شي دلته راشي ورته وایي پیج بریک اوکې که دا وګوره دا به په ځانته صفحه کې چاپ کېږي دا په ځانته صفحه کې او دا په ځانته صفحه کې کولای شي بېرته دلته راشي د کوم ځای نه دغه ډیټا ته راسه په ډیټا کې راشي سب ټوټل دا ټیک مارک ته لري د پیج بریک اوکې که بېرته به ختم شي صحیح شو بل څه د سمري بلو دا معنی د هغه څه د ګوره دغه نتیجه د لاندې ده د دې د لاندې ده او د دغه د لاندې که ته غواړې دا د بره سر کې راشي کولای شي سب ټوټل ته راشي دا ټیک مارک ته لرې کوو کې که دا وګوره بره په سر کې به راشي صحیح ده ټول نوی انتخاب کړی دلته ودرېږه سمري بلو ده که نه ده دا ټیک مارک ته لرې کوي اوکې کوي دا کومه غلطي مو وکړه که څنګه یو منټ صبر وکړه نه صحیح ده دلته مو غلطي کړې دلته جاب انتخاب کړئ پروګرام لکه په نیم باندې خو نه ګروپ کېږي بس ګوره دا ټوټل د دغه هم د لاندې ده د دې هم د لاندې ده او دې هم چېرته ده د لاندې که ته غواړې دا د ټول بر په سر باندې راشي را به شي دلته به دا ټیک مارک ته لرې کې سمري بلو ډیټا اوکې به یې کې ورډ ګرین ټوټل هم بره درته شو کې د ورډ هم وګوره بر په سر باندې ټوټله د ایکسل هم بره په سر باندې او د ډاس هم چېرته ده بره په سر باندې که غواړې چې نه دا د لاندې طرف ته حقیقت کې لاندې وي صحیح ده نو دا ورته انتخاب کوو اوکې که وګوره بیا بېرته لاندې طرف ته راشي د دې ځای نه ته کولای شې چې دا مثلا ټول پټ کړې دا وګوره یا دې ځای نه کولای شې بېرته ایکسپینډ کړې ایکسپینډ څه مطلب پراخول مثلا دې ځای باندې ودرېږه دا وګوره بیا ایکسل باندې ودرېږه دې باندې کلیک کوه خپله باندې درته شو کوي لاندې که غواړې بېرته کلیپس کې کلیپس مطلب یعنې استل دې باندې کلیک وکړه دا وګوره ټول به درته ننباسي داسې یو وخت به درته تمرین وکړي صحیح ده که بېرته دې باندې کلیک وکړې بیا یې بېرته څنګه کوي درته شو کوي درته مثلا دا هم شو کوي ورډ کلیک وکړه دا وګوره بیا مثلا ورډ ایکسل کلیک بیا ورډ کلیک داسې دا یې دې ځای نه لنډ هم کولی شي داسې څه مشکل خو نشته کې بل ریویو د ریویو کې مرسته موږ کولی د یو ډاکومنټ کتنه وکړو فرض مثال لکه تاسو یو لغات ته غلط یې لیکئ لکه اوس بوک ما غلط ولیکل زه غواړم چې دې هغه وګورم سپیلنګ یې وګورم راځم دې ځای باندې کلیک کوم سپیلنګ ته راځم چاپ نوم ده بوک ده راته وایي چې څه لیکل غواړئ د هغه مطابق لغاتونه خپل راکړئ زه وایي چې بوک اګنور وانس دا معنی دا د اول یو نه څنګه شه تېر شه اګنور آل څه معنی ټول نه تېر شه ټول ډکشنري دا مطلب دا ډکشنري کې در سره وساته
که چېرته مثلا بل وخت په دې نوم باندې لغات ولیکم ته غلطي مه کوه. چینج مطلب دا څنګه کا بدل یک څه ته بدله بوک ته بدلوم. چینج ارڅ مطلب ټول بدل کو ګور لاندې دواړه ته بدل کړم. یا که مثلا ته بیا هم دغه لغات ولیکې مثلا دلته لیکم چې لکه وګور آټو کریکټ ده زه کانسی ای ډی ان کله انټر بټن ډایرکټ شته وشتل اینډ یا مثلا ایچ ټی ای لیکم چې کله هغه و ما بټن دا وګور ډایرکټ شته وشتل ده. یا کمپیوټر مثلا تاسو غلط ولیکئ داسې بعضې وخت دا خپله ځان څنګه کوي اصلاح کوي. خو موږ تاسو دلته راځو لیکو پر مثال بوک غلط ده که څنګه زه وایم چې هر وخت که په دې شکل باندې بوک ولیکم ته ډایرکټ چاته اټو کریکټ کوه بوک ته نه اټو کریکټ بیا اوکې کړه. بس کله چې دلته ولیکئ چې مثلا بوک سینټر بټن وایي یوه ای څنګه شي ترېنه دا ګوره خپله ترېنه ختمه شي ځکه چې هلته ما اټو کریکټ کړلو چاته بوک ته مې اټو کریکټ کړو یا مې صحیح کړلو. صحیح ده. ریسرچ کې تاسو کولای شئ مثلا دلته د یو لغات معنا وګورئ لکه بوک ته کلیک وکړئ دا وګورئ بوک څه معنا لري. که چېرته مطلب ډکشنري د سره وړه ډکشنري دلته مطابق لغاتونه درکوي لکه تاسو تاسو پر مثال پروډکټور داسې معنا لري وګورئ که پیدا نه شي بیا نه درته راکوي. مثلا که زه ورته ولیکم چې کمپیوټر دا وګورئ ډایرکټ کمپیوټر معنا یې مې راکوي. صحیح ده. مثلا سی پي یو معنا ده کلیک وکړه ډایرکټ به دلته درسره راسي همدغه سټریجر کې تاسو کولای د یو لغات معنا چک کړئ لکه زه ورته لیکم چې مین څه معنا دا به تاسو مین چک چې د هغه مطابق ټول لغاتونه ماده ته راکوي. صحیح ده. ترانسلیټ کې تاسو کولای شئ مثلا د یوې ژبې نه بله ژبه ترجمه کړئ لکه زه وایم د انګلیسي نه چاته ترجمه کړئ فرنچ ته خو بیا درته دا دومره پرمختللې نه ده ځکه ګوتو په شمار لغاتونه دي. صحیح ده. کمنټ تبصره ته چې تاسو دې باندې تبصره لګوئ نیو کمنټ باندې کلیک کوم مثلا تاسو لیکئ چې this is a part of computer دا کمپیوټر یو برخه ده. اوس ګوره هر څوک چې دلته راسي څنګه پوینټر ولې ډایرکټ ورته ولیکئ this is a part of computer. صحیح ده. یعنې تفصیل ده مطلبه. یا مثلا تاسو دلته یو نوم لیکلی لکه احمد ته یو تفصیل ورکړئ دې ځای باندې کلیک کوم مثلا this is my brother دا وګوره هر څوک چې دلته پوینټر راوړي ډایرکټ وګوره ورته ولیکئ this is my brother دې ته وګوره. صحیح ده. که ته غواړې مثلا نوی کمنټ ولګوې دې ځای نه لګولی شې داسې ته په دې کمنټ باندې ولاړ یې مثلا نیکسټ کمنټ ته ځې راتلونکي کمنټ ته دا وګوره یا بېرته پریویس چې ته کېږي شاته وګوره که ډیلیټ کوې دې ځای نه وګوره کلیک وکړه یو ډیلیټ کولی شې. صحیح ده. یا مثلا په دې باندې کمنټ لګولی وي دا وګوره دې ځای باندې درېږم شو آل کمنټ شو هایډ کمنټ دا کمنټ پټولی وي ښکاره کولی شي که دا په ښکاره کړي ګوره وخت ښکاره وي ته کولی شې مثلا دا دې طرف ته درته کېږدي اپ خط کې سیزرینګ کولی شي درته کېږدي که بېرته پټوی دې ځای باندې کلیک وکړه پټ بس که ټول غواړې چې شو یې کړم دې باندې کلیک وکړه ټول به درته شو کړم او که ټول پټوی دې باندې کلیک وکړه ټول به درته پټ کړم. شو یانګ څه مطلب دا بیا خاص نښې د پاور پوینټ کې به تاسو ووایئ مطلب د مارکر په مرسته په دې باندې رسم کېږي آیا هغه نښې پټ کړي که دې ښکاره کړي دې کمنټ دې شیان باندې تاثیر نه لري پاور پوینټ کې به ووایي کوم چېرته وویلو. روټیټ شیټ مې مخکې درته ویلي د دې په مرسته موږ کولی شیټ څنګه کړو لاکې په هوم ټیپ کې در په یاد کاته مې درته ویلي وي. صحیح ده. که مو غوښتل چې مثلا دا سټرکچر وي نه دا ډیلیټ کېږي نه او دې ځای نه دې بندېږي مثلا دا هم لا کومه پروټیکټ ورک بک ته راځم دا هم لا کوم فرض مثال سټرکچر دې هم لاک شي او وینډو هم پاسورډ مې کوم جان یا پاسورډ کوم جان دا وګوره دا وینډو هم لاک سوله نه بندېږي او کله چې رایټ کلیک وکړو وګوره دا هم څنګه شو لاک شو. که بېرته خلاصوي دې باندې کلیک وکړه پاسورډ ورکړه مثلا جان دا وګوره بېرته به درته خلاص یم خو دلته بیا هم لیکنه نه کېږي ځکه دلته پروټیکټ شي د دې باندې کلیک کوم نو مارک دا وګوره دا بیا ټول خلاص. صحیح ده. شیر ورک بک ګوره کله شیر به تاسو په نیټورک کې ووایي کله چې تاسو چا سره غواړئ په نیټورک کې یو فایل چا سره شریک کړئ نو پراپرټي ته به راشئ د دې ځای نه موږ تاسو کولی شئ یو فایل څنګه کړو شیر کړو. صحیح ده. دلته موږ فایل شیر کړو که چېرته تا غوښتل چې دا اکسل فایل دې څوک نشي شیر کولی نو بیا ته کولی شئ که شیر کوي نو بیا دا ټیک مارک ته ولګوئ وینئ او که مو غوښتل چې دا دې څوک نشي شیر کولی نو بیا دا ټیک مارک لرې کړئ او دلته راشئ پروټیکټ ان شیر ورک بک پاسورډ به دا ټیک مارک ولګوئ د لاندې پاسورډ ورکوئ مثلا د پاسورډ کوم عمر بیا عمر. صحیح ده. اوس وګوره سیو مې کړلو کله چې سیو کړمه دلته وګورئ همدغه شیر به کار نه کوي کار کوي نو څوک نشي کولی دا فایل څنګه چې شریک که مو غوښتل چې شیر کولی دې شي نو دا ټیک مارک بېرته پاسورډ ورکړئ وګوره عمر ډایرکټ مطلب دا درته خلاص وله اوس هر څوک کولی چې دغه فایل څنګه چې شیر خو شیر به بیا تاسو نیټورک کې کېدای شي ووایي د دې ځای نه کار کوي دلته فولډر ته چې راشئ فولډر کې دننه بیا دلته شیرینګ کار کوي دې ځای نه بیا استعمالوئ. صحیح ده. هلته دومره خاص معنا نه لري. بل څه د ټریک الاو یوزر ټو ایډیټ رینج مثلا تاسو دغه ټول اکسل خلاص کړی ده
زه غواړم چې په دې ساحه کې د احمد لیکنه کولای شي. څوک لیکنه کولای شي؟ احمد. یو په هغه ور کې لیکنه د یو رنګ مثلا، او په دې ساحه کې مثلا څوک لیکنه کولای شي؟ فرض کړئ جان دلته لیکنه کولای شي او احمد دلته. که زه دا شک چېرته لاکم، خو دا معلومه خبره ده چې ټول به لاک شي. ګوره عمر بیا عمر، اوس دا لاک ده مثلا، دا لاک ده هر ځای څنګه ده لاک ده. تا ته څوک وایي دلته احمد لیکنه دې کولای شي خپل پاسورډ یې ترېنه غواړي، دلته د خان لیکنه کولای شي خپل پاسورډ یې ترېنه غواړي. لکه څه ډول ګورئ را به سئ ایډیټ رینج ته په دې ځای کې نیو باندې کلیک کوم. نیو ته چې کله رالم رینج ته به یو نوم ورکړم، مثلا دا یې چا په نوم باندې کومه احمد. هر نوم چې تاسو ورکوئ کومه ساحه د احمد په نوم شي دا ساحه وینئ. بیا اوکې کوم، چې کله مې اوکې کړو بله نوې ساحه مثلا بله ساحه چا په نوم باندې کومه خان. کومه ساحه د خان په نوم باندې شي دا ساحه دې شي. صحیح ده. کله مې دا انتخاب کړله پاسورډ ورکړم مثلا جان. صحیح ده. بیا بلې پاسورډ چې عمر وایي دې چې شولو جان. اوکې مې کړلو. بیا پاسورډ کوم جان. دلته به راشي په دې ځای کې وګورم پروټیکټ شیټ به بیخي لاکې بل پاسورډ باندې خان. اوس دلته چې هغه راشي خان راشي ګورئ څنګه کلیک وکړي ډایرکټ چیک نه غواړي پاسورډ. کله چې جان پاسورډ ورکړي دی کولای شي دې ساحه کې خپله لیکنه وکړي. صحیح ده. او دې ساحه وګورئ د چا په نوم باندې احمد په نوم وه. کله احمد راشي لیکنه چې کوي لیکن پاسورډ نه کوي. دا د احمد په نوم وه. موډیفای ته راشي احمد ده کومه ساحه د احمد بالکل صحیح دا پاسورډ مې ورته ورکړی. پاسورډ به ورکړي مثلا عمر. اوس یې وګورئ کله دلته عمر احمد لیکنه کوي ډایرکټ چیک نه غواړي. تاسو خپل پاسورډ ورته معلوم وي عمر. اوس دی کولای شي دلته لیکنه وکړي. په دې نه داري نسلی خان هم کولای شي دې ځای کې لیکنه وکړي خپل پاسورډ یې څه ولیدو جان. دا وګوره دا هم کولای شي لیکنه وکړي، دا هم کولای شي لیکنه وکړي، خو په دې ساحو کې لیکنه نشي کولی. یعنې یو یوزر ته یوه خاصه ساحه ټاکلی شي. صحیح ده. ان پروټیکټ پاسورډ ورکړه مثلا څه شی خان. بېرته به درته خلاص ټول ټریک چینج. مثلا تاسو یو شیټ جوړ کړی وي، ځان په دې شیټ کې ما لیکنه وکړه ده. تاسو څوک وایي چې مثلا په دې شیټ کې چې ما کومه لیکنه کړې ده که څوک تغیر کړی راولي ما ته شو کوي، اول به دا لیکنه سیو کوي. مثلا ډیسکټاپ باندې مې سیو کړله. راځم دلته ټریک چینج په اړه کوم هایلایټ ټریک چینج. ټریک چینج په اړه که آل څه مطلب ټول هر وخت چې وي، وین او خو مطلب چاته ایوری ون هر څوک تغیر کې راولي. ویر چېرته ځان چې په دې ساحه کې هر څوک تغیر راولي ما ته دې څنګه کوي هایلایټ. هایلایټ معنا روښانه کول. اوکې کوم یې اوس هر څوک دلته تغیر کې راولي دا وګوره ما ته ډایرکټ شو کوي. ودې مشکل خو نشته کې. یا ته کولای شي مثلا دلته راشي په دې ځای کې ورکړه وګوره هایلایټ چینج ته راشي. اوس دغه چینج ته قبلوي او که یې ردوي. که دلته اکسپټ یا ریجکټ ته راشم اوکې کړمه بیا ورته وایم چې اوکې آیا دا تغیرات ته اوس څنګه کوې ځان سره ریجکټ آل. ریجکټ یو یو ردوي او ریجکټ آل څه معنا ټول رد که وګوره ټولو لیکنه یې رد کړه بېرته خپله لیکنه خلاص کړه. صحیح ده. که بیا تغیرات کې راولم مثلا دا کوم تغیرات چې ته قبلوي مطلب هغه کولی شي دې ځای در سره قبول کړي. دلته راځه ورته وایي چې مثلا اکسپټ څه مطلب قبلول. یعنې زه وایم چې دا دې مره سره اکسپټ شي مثلا بل دې کوم را سره دا دې مره سره اکسپټ شي هغه یې قبول کړل. صحیح ده. او که ریجکټ یې کړم بیا به څنګه وي ردول. ریجکټ آل ټول رد کړه. دا دوه مې څنګه کړي اکسپټ. که بیا مثلا تاسو تغیرات کې راولئ دا کنټرول اس دا مې سیو کړلو. اوس تاسو څوک وایي چې دا ماته په یو لیست کې شو کړه. کولی شي دلته راشي ورته وایي مثلا هایلایټ چینج ورته وایي چې لیست چینج ان ا نیو شیټ. په نوي شیټ کې ماته دا چینج څنګه کې وښیي. اوکې کوم دا ګوره په نوي لیست کې به درته شو کې. چا تغیرات راوستي دي کوم تغیرات نوي چا کې لیکلي دي مخکې چا وکړي. لاندې وګوره کوم تغیرات مثلا ریجکټ شوي دي او کوم څنګه شوي دي اکسپټ شوي دي. اکسپټ هم درته وشي دواړه ریجکټ هم درته وشي. یا مکمل تفصیل یې دلته درکوي په هر ځای کې شوي. پوه نه شو خبره باندې مشکل خو نشته کې دا ریجکټ آل ویب شوان که بس نارمل ده مثلا پیج لیاوټ غواړئ کلیک وکړئ دا وګوره دا هره صفحه ځان ته وي. وګوره دا ځان ته د هره یوه صفحه. او که چېرته مثلا تاسو غواړئ چې نارمل حالت یې دې باندې کلیک وکړئ بیا داسې وي لکه ټول یو صفحه سل شکل وي د صفحو پته نه وي. صحیح ده. پیج بریک پریو دا معنی د هره صفحه ځان درته شي. دا وګورم څو صفحې لیکنه داسې کړې
مثلا دا لیکنه مې وکړه تا ته اوس ښیي وګوره دا اوله صفحه ده مثلا دا دویمه ده دا درېیمه ده همدغسې څلورمه ټولې درته ښیي صحیح ده کسټم ویو کې بیا تاسو کولی شئ په خپله خوښه ورته وټاکئ چې مثلا کوم ځای دې ماته شو کې لکه فرض مثال زه همدغسې لیکنه کومه دا دلته مې لیکنه وکړله اوس تاسو غواړئ یوه حجره ته لاړ شئ کسټم ویو ته راشئ بل کار کوم ما ګوټو ته فکر دا بله خبره ده ما اوس ګوټو ده په دې کې مثلا تاسو راځئ ګورئ زه ته یوه خانه اډ کومه ده دا یې چا په نوم باندې کومه جان په نوم باندې د دغې خانې نوم څه ده آی شپږ اتیا ده کسټم ویو ته راځم اډ ته راځم دلته کومه چې آی څو شپږ اتیا صحیح ده اوکې مې کړله یو بله خانه مثلا په دې ځای کې اډ کوم دا د چا په نوم باندې کوم مثلا د زاهد په نوم دا د دې نوم چې د دې حجرې آی 226 ده آی 200 ده اډ باندې کوم اډ باندې او د توکان سي آی سو ده 226 ده چې کوم کله مې سوچې کړه اوس تاسو مثلا څوک وایي کومه حجره ته لاړ سم کسټم وی کومه حجره ته دي آی 226 شو دا ګور رائټ ما حجره ته راغله او کرای سم کسټم شو توکان سي آی شپږه ته شو دا ګور رائټ وګین الته هایډن د ګوره کچې ته مثلا دا ډیلیټ کما دا مې وکړم صحیح ده اوس ګوري دا حجره مثلا زرا سره اډ کومه د جام په نوم باندې نو مې چې د آی 15 کې ده اډ باندې کلیک کومه د ټیک مارک مې لګولې دی ویني دا خدای مانه سپیسیټینګ کې پرینټینګ څه صحیح ده او دا ټیک مارک هاید رو او کالم څه مطلب کوم ټیک مارک چیرته لګولې وي ورکه زو زور کومه چې آی سو سو دا 15 کې مثلا اوکې مې کړل صحیح ده او دلته بل تر اعظم مثلا د ټیک مارک نه لګوم زاهده کنه دا د دې دام اډ کومه خدای ټیک مارک لري کومه د دې نوم څه و آی 200 ده 15 ده اوکې مې کړل اوس ما ته وګورئ ګور که زه دا حجره مثلا پټم کما مثلا دا روی نه کنه ویني دا مې دې ځنه بیخي پټه کړله هاید تر اعظم په دې ځای کې هاید رو پټه شو کنه څه پټه خو بیا که زه یغه حجره ته ځم ګور ما ته ډایرکټ خپل راشکارا کې ویو تر سم کسټم ویو ته کومه حجره وای 15 ته شو دا ګور ډایرکټ هغه خپل راشکارا سپټو مخ ښکارا سو ځکه ښکارا سره چې هاید ټیک مارک مې لیکلی و خو کچې دا پټه کما پر مثال دا مې دې ځنه هاید کړله هم تر هغه ما دلته مې هاید کړله صحیح ده واسه کزې دې ځنه مثلا راسم ویو ته ویو کې ته مثلا کسټم ویو آی 215 شو دا ګور لاړ به څه په لیکن ښکارا کوي نه راته ځکه ټیک مارک نه لګول صحیح ده فول سکرین مطلب دا فول سکرین راته شو کو ګرځي باندې کوم شراب دی دی بل در سره مثلا دلته رولر خط کش ته ورکی کدا دې شکل ته وړم صفحه دا بر خط کش ته وینه کدا نه غواړي ټیک مارک لري کیا ګریډ لاین یا دا کرش غواړي کې نه غواړي دا ګریډ لاین کرش ته کنه شته فارمولا باندې برته فارمولا بار وایي چې تاسو کوم عددونه جمع کړي مثلا دلته مو عددونه جمع کړل اوس دا بر فارمولا درته شیا کدا نه غواړي ټیک مارک لري کیا هډینګ دا ای بي سي ته کالم هډینګ وایي چې یو دوه درې څو چې رو هډینګ کدا لري کوم دا ګوري کالم هډینګ مو ختم شي او رو هډینګ مو ختم شي زوم چې تو کېږي دا وګورم په زوم په مرسته تاسو کولای صفحه یا غټه کړئ کوچنی کې مختلف یا غټه کې وګورم کولای د سلیکشن په اندازه کې لکه مثلا په دې اندازه باندې راشي دلته کې انتخاب په پټ سلیکشن دا وګورم مشکل هونه سکه کچې ته مدا صفحه ډیره کوچنی کړي یا ډیره غټه کړي مثلا تاسو کولای سب باندې کلیک وکړئ خپل حالت برابر صحیح ده یا مثلا د دې سلیکشن په اندازه غټوي زوم ټو سلیکشن دا وګورئ سلیکشن په اندازه غټه شي نی وینډو کومه سبا مون کولای شو نوی وینډو راوړو کلیک کوم دا وګورئ مثلا بل نوی وینډو راوړو خپل نوی وینډو غل ګور دومره ډیر راغلی فائدہ یې څه ده فائدہ یې دا چې تاسو په یو چې تغیر راولې ټول کې راځي مثلا دا دوه درې دي کنه دا زه دا یو چې تغیر راولم یو رنگ ورکوم کوم ډول رنگ ورکې سور رنگ دا ګور دې واستلو ایلاند واستلو دا واستلو که مثلا دې ته بل کوم رنگ ورکړل لکه پر مثال دا رنگ وګور دا به واخلې هغه به واخلې هغه به واخلې مشکل نه لري ها بل در سره ارینج آل دا مطلب ټول وګوره کلیک وکوم ټایل غواړي او چې کدا ګور ټول پاین وخت درته شو کې یا مثلا ارینج آل ټول غواړم هوریزونټل په چې دا ګور به بل باندې پاسوي یا ارینج آل ورټیکل په موږ ډول باندې وګوره دا یو د دوه سیمو ډول باندې ټول څنګه څنګه درته شي یا تر شو تاسو کاسکټ دی بل باندې پاسه دا ګور بل باندې پاسه وي صحیح ده دې کې ګور بوک 1 بوک 2 ټول راغلي دي کته غواړي خاص دا دی بوک 1 وګوره
کولای شي دلته راشي ارینج آل دلته کولی شي وینډو اپ اکټیو ورکبوک یوازې د اکټیو ورکبوک والي ولیدل شو کې د دوم ورکبوک والي صحیح ده دوم والي وبخښئ او که ټول انتخاب یې مثلا بیا دا ټیک مارک کړی که وګورئ شپږم والي مې تک شو کې بوک ون هم درته شو بوک ټو بوک شپږ دا ټول درته شو کړل صحیح ده که دا ولګوم بیا یوازې دا د یو ورکبوک والي دا درته شو کوي فریز څه کار کوي مثلا که تاسو دلته ولیکل سي نیم بیا مو ولیکل سي جاب سالري که زه اوس لاندې ځم مثلا دا نومونه لاندې پراکه مده سي دې دې سره ورسېږم ګوره هغه نومونه څنګه شو پټ شو که نه شو پټ بره په سر باندې نومونه پټ شول نیم جاب سیلري نه شو پټه که چېرې تاسو یا په دې طرف باندې مثلا داسې ځئ دا وګوره نیم جاب سیلري بیا څنګه شول پټ شو که چېرې تاسو غواړئ چې دا مثلا فریز کړمه نو دې ځای کې به ودرېږئ دلته به ورته راشئ ورته به وایئ فریز پین دې ځای کې فریز شو فریز دا معنی چې دا وګوره په دې طرف باندې که زه وځم نه به پټېږي او که لاندې راځم هم ګورې نه به پټېږي داسې لاندې ځم وګوره نه پټېږي پټېږي نه که بره ځم دا وګوره نه پټېږي هر طرف ته مطلب ځم نه به پټېږي که غواړئ چې ان فریز کړي یعنې پټېږي مطلب کولای شي دلته ودرېږي او ورته وایئ چې ان فریز بیا پټېږي که یوازې دا یو کالم غواړئ د سر رو غواړئ کلیک کړئ وګورئ ټاپ رو و دا سر رو به په لاندې طرف باندې نه پټېږي وینئ خو د چپ طرف باندې بیا هم څنګه کېږي کالمونه پټېږي داسې یا تاسو غواړئ چې لومړی کالم دې نه پټېږي کولای دلته ورته انتخاب د فرسټ کالم دا وګوره لومړی کالم به نه پټېږي که غواړئ چې پټېږي دا وګوره بیا دلته راشئ ورته کلیک کړئ ان پریز مشکل خو نه لرئ سپلایټ په اسانه خبره ده بېلول دي مثلا دلته لیکنه کې کوي دا وګوره ان لکه په لاجیک ډول باندې لیکلی شي دلته راشئ دلته ورته چې ان سپلایټ یا یې پټوي مثلا هاید دا وګوره ټول وینډوګانې دلته هاید کړم پټې ټولې څنګه شولې پټې ان هاید باندې کلیک وکړه د دې ځای نه یوه یوه څنګه کوه ښکاره کوه یې داسې ان هاید بیا بله ښکاره کوي داسې مشکل خو نه سکې بل دا مثلا څنګ په څنګ کې ګورې کلیک وکړه فرض مثال دا دوه څنګ په څنګ ګوره موقع که دا وګوره دواړه څنګ په څنګ دی مثلا دا وګوره دا دې ته حرکت ورکوم دا اعلان هم حرکت کوي او که دغه اعلان دی ورته حرکت ورکوم هغه بره ون څنګه دی حرکت کوي که نه کوي ځکه دا ټیک مارک لګېدلی سینکرونو سکرولینګ که دا لرې کړمه بیا دې ته وګوره خپله حرکت ورکوه او د اعلان دی ورته خپله حرکت ورکوه صحیح شوه که دا ولګوم بیا وګوره سینکرونو سکرولینګ دې ته هم حرکت ورکوه او دې ته هم حرکت ورکوه بلکې دا وینډو دې مثلا دې ځای نه دلته وړې وي ته کولی شې بېرته دلته کلیک وکړې چې بېرته خپل ځای ته لاړه شې صحیح شوه که ته غواړې دا ټولې وینډوګانې په یو نوم باندې درته سیو کړې سی ورک سپیس باندې کلیک کوم چېرته سیو کوم ډیسکټاپ باندې او دلته نوم ورکوم آل صحیح ده آل باندې کلیک کوم دا نور یې سیو کولی شې دا وګوره یوه یوه سیو کوم شې سیو شول را سره دا وګوره هغه ټول په یو نوم باندې دلته آل پیدا کړي چا نوم یې ورکړی و حال دا وګوره د نوم سره فرق شته که نه شته دې کې ډېرې وینډوګانې دي کلیک وکړه دا وګوره ټول په یو نوم باندې درته سوي خلاص یې وګوره ټولې په یو ځای باندې درته خلاصې شوې دا وګوره چک کولی شې یوه دا وګوره دې ځای نه کلیک وکړه دا ختم شو ټول صحیح ده که کومه وینډو مثلا ته ګورې لکه فرض مثال ما ته لیکنه کړې دې نه مې نوې وینډو جوړې کړې وي داسې اوس کومه یوه غواړې درېیمه یوه دویمه یوه مثلا یا درېیمه یوه یا څلورمه یوه وګوره څلورمه راوړه یا اوله یوه غواړې دا وګوره یا مثلا څلورمه غواړې درېیمه غواړې کوم چې تاسو لرئ مطلب هغه درته شي همدومره بس ته پای کښې مو خلاص کړه څنګه مایکرو کې خبرې شته بس نه د میکرون پرون درته ویلې نو بیا وروسته وایي